چې د دې مطلب دا دی چې روجه زمو د بنده په منځ کې راز دی. که دی پټه ساتي نو دا د ټول مخلوق نه پټه ساتل شي، بل عبادت نه پټیږي او روجه پټیږي. ته اوس اودس کوي، غسلخانې ته ننوتلی او یو ګوټ اوبه وڅکي، قرآن مجید اوچت یو ګوټ اوبه وڅکي نو چاته پته لګي چې د کوجه ده که د روجه ده؟ نه که ته یو ګوټ اوبه وڅکي نو بندیانو کې یو تنوم نه پوهېږي چې د ده نن کوجه ده او د روجه نشته. نو دا روجه د بنده او د الله په منځ کې یو راز دی. نو ځکه الله وی روجه ما دپاره ده او د روجې بدله به زه ورکو. دا ما دپاره ده، دا زما او د بنده یو راز دی. نو زمونږ د پرون نه د الله سره د راز ورځې شروع شولې. د پرون نه زمونږ د الله سره یو راز شروع شو. دا راز به برقرار ساتو، دا د الله سره یو راز دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی للصائم فرحتان، الله وی روجدار لما دو خوشحالی تیاری کړي دي، دو خوشحالی. دا راز پر راز کې اوساتئ ما دو خوشحالی تیاری کړي دي. یوه خوشحالی ماښام د روجه ماتي په ټیم کې میلاویږي چې سړي ټوله ورځ روجه او د ماښام وخت داخل شي، د الله حکم وشي. دا د ماښام وخت نه دی، دا د الله حکم دی. بس د الله حکم وشي په غونډه دنیا کې مسلمانان خوراک تلاس کی. یوه دا څومره غټه خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانات دي هغه خوراک تلاس کی، ټوله ورځ روجه په دغه ټیم لاس کې خوراک. نو دا څومره خوشحالي رالاله. نو یوه خوشحالي په وخت د روجه ماتي کې ده، او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه. الله وی چې کله دا بنده زما سره ملاقات کی، چې ما سره میلو شي، نو یوه خوشحالي هغه ټیم ده او یوه دا ده. نو په روجه یوه خوشحالي الله راکي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه، چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده، هغه خوشحالي ده. نو روجه یو عظیم عبادت دی، ډیر عظیم او لوی عبادت دی، ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی. دا د الله سره یو راز دی، تاسو ته به پته ولګي. راز ځکه دی چې کله سړی روجه ونیسي نو د ده معده خالی شي، نو د خولې نه بدبویي روانه شي. دا د معدې د خالیوالي د وجې نه وي. نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روجهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده. ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده، ځکه دا د معدې د خالیوالي د وجې نه ده. او معده دې ځکه خالي ده چې خوراک نه کوي. خوراک ځکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام، ما روجه فرض کړي، خوراک به نه کوئ. بس دا د الله حکم ما ته متوجه دی. اوس سوچو کوئ په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روجه ده. خوراک تو څوک نه لاس کوي، اوبه شته او ګوټ نه کوي، خوراک شته او نه یې کوي. وایي دا د الله حکم دی. نو الصوم لی وانا اجزي به، الله وایي د دې روجو بدله به زه درکوم. علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نورو اعمالو بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي، او د روجې بدله به الله وی زه خپله ورکم. روجې ما دپاره نیولې، دا زما سره یو راز و. دویم علما وی الصوم لی وانا اجزا به. یو روایت داسې دی. نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما دپاره ده او د روجې بدله زه یم، د روجې بدله زما ذات دی. زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې. نه یې خوشحاله روجتیانو، الله وایي ما له روجه نیسئ وانا اجزا به، او د روجې بدله زما ذات دی. څه مطلب؟ مطلب دا دی چې ته ما دپاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم. زه به دیدار درکم که نه، ما به اوویني په جنت کې د دې روجې په بدله کې. دا معمولی خبره نه ده. دا روجه زمونږ ده، په دې به د الله زیارت میلو شي
چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. په دې روجه خو الله نه میلاوي، په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي، د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده. د سترګو روجه نشته دی، ټوله ورځ فیسبوک آگ دی، په موبایل بربند تصویران کاته دي، نو د سترګو خو روجه نشته. نو لاړه روجه ډال دی، خو نبی علیہ السلام وی ماته یې نه کوي. ګورې دا ډال دی، په دې د شیطان سره مقابله کیږي، خو خیال کوئ ماته یې نه کوي. ګورې دا ماتیږي زمونږ نه، دروغ یې ماتوي، غیبت یې ماتوي، په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی. نو د سترګو روجې م لاړلې. اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي د نن نه، بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک یې نه ګورم. دا د فیسبوک میاشت نه ده، دا د قرآن میاشت ده. جبریل امین به راغې په روجه کې د امام الانبیا سره به یې د قرآن دور کو، د قرآن دور به یې کو، قرآن به یې لوستو. نو څنګه دور به یې کو؟ قرآن خو لا پوره نازل شوی نه و، نو علما وایي چې څومره به نازل شوی و هغه به یې ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو، نو چا کم به نو نازل شوی هغه به بیا الله یې هیر کو، ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو، قرآن به یې لوستو. نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې. دا د موبایل نه بالکل واړو، ځوانانو سترګې واړو، دې قرآن ته یې داسې متوجه کو. وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري، که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي. چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله، زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې. ډوډۍ پخوي، 15 پارې د قرآن تلاوت کوي، پېشمني له تیارې کوي، 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي. زنانه و څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري، چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی. څه شو هغه کورونه، څه شوې هغه زنانه، موبایل ورک کړل، هر څه د قرآن تلاوت یې ورک ورک. ځوانانو قرآن ته لاس کوي، بالکل د موبایل او فیسبوکونه او یوټوبونه احتراز وکړي، قرآن ته لاس کوي. دا د قرآن میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده. نبی علیہ السلام او جبریل امین به ده ورکو د قرآن. ای د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن ده ورکوئ، د قرآن ده ورکوئ، قرآن په مخه یو بل ته اوروئ. وایي دا د دور میاشت ده. او جبریل امین به د نبی علیہ السلام سره ډیر ډیر میلاوېدو، چې ډیر ډیر به ورسره میلاوېده. نو د نبی علیه السلام به ورسره سخاوت هم ډیر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام به په روژه کې دومره سخي شو، دومره لکه دا تیز هوا. دا تیز هوا څنګه زر خورېږي، څومره خلقو ته نپه ورکوي، داسې به نبی علیه السلام دا نپه خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو. د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده، دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده. دې کې سخاوت سیوا کوي، دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي، دې کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې او قرآنونو ته لاس کوي. چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته. که ډیر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ. اولو لسو کې یو د قرآن ختم، منځنو لسو کې یو د قرآن ختم، اخیره عشره کې یو د قرآن ختم. نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي، یوم الجائزه، د انعام ورځ را روانه ده، هغه د اختر ورځ ده. نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي. نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و، یوه پیره ته راوکي او 3 پیری داسې. یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر به. نو مونږ وایو اسانه روژه ده. څنګه اسانه ده؟ مړه وایي سحر ویده شم، جو ماسپښین مانځه له راپاسم،
او چې ماسپخین ګرځم را ګرځم جو ماښام اذان شوي ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله وي بس صحیح ده د اختر په سار پته مه اوسه تا ته به د خوب اجر میلاویږي د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي نو ته به د خوب اجر غواړې دا د ځان ستړي کولو میاشت دی ځان ستړی کوي ستړی دا څه خبره د ماسپخینه پورې ودیمه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله نه شوله د الله د رحمت نه محرومه شوې محرومه حدیث مبارک کې راځي بختور صحابه نبی علیہ السلام صحابه ته وی د جنت مختلفې دروازې دي کنه یو د صدقې دروازه ده نو چې چا صدقې ډېرې ورکړې به په هغې داخلیږي یو پکې د روژهدارو ده یو پکې د مونځ کوونکو دغه دروازه ده چا چې نفلي مونځونه ډېر کړي هغه به په هغې باندې داخلیږي او یو پکې د روژهدارو دروازه ده وی باب الریان ورته وی ریان د هغې دروازې نوم دی وی په دې به صرف روژهدار داخلیږي صرف روژهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روژې نیولي اومې ورسره نور نفلي روژې نیولي هغه روژهدار به په هغې داخلیږي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دی که پاره دروازه څوک داخل شو خو داسې کس په پکې چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي مانځه والا ته به د مونځ کوي وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي داسې کس په پکې چې هره دروازه به یې رابلي نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم زما امید دی چې هغه به تی زما امید دی چې هغه تی صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارجو ان تکون منهم زه امید ساتمه چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا تا ته به هره دروازه اعلان کوي تا ته به هره دروازه آواز کوي ډېره مبارکه میاشت را باندې راغله حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې الله کولاو کړلې راځئ وی د جنت دروازې کولاو دي راځئ ځوانانو اے ګناهګارانو ټول راځئ ټول فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو دی راځئ مافیانې غواړئ راځئ منځونه کوئ وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بندې دي بس هغه بندې شولې څومره د رحمت میاشت راغله څومره د روغې او د صلح میاشت راغله ای ځوانانو دا د جوړې میاشت راغله دا د صلح میاشت راغله دا د الله سره د روغې میاشت راغله الله روغه کوي د روژه ماتي پټې میم کوي او د ماسپخین میم کوي چې روژهدار نو الله روغه کوي دا د الله سره د روغې میاشت راغله روغې وکړو روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي نه دا روغه نه ده دا روغه کوي روغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی ما من شیء احب الی الله من شاب التائب نبی علیہ السلام فرمائی وی رب العالمین وائی چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده ځوان سړی وایي یا الله میری توبه د الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي ځوانانو میاشت در باندې راغله ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي دا د قرآن د ختم د پاره دي کینم بم نه او په ولاړه به قرآن ته ودرېږم مال الله ځواني راکړي بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی جاړې به نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي و الله چې روغ ومه نو ولاړ به وم خو اوس بیمار یم نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی بس توبه وباس د رحمت میاشته د مغفرت میاشته
او اول 10 شروع دا د رحمت میاشت دا رحمتونه راوریږي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دعاګانې غواړئ درود شریف زیات وای اول 10 کې چې یو پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه 10 الله تبارک وتعالی په 10 رحمتونه راولیږي د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي نو چې ته زر پیرې درود شریف ووایې نو څو رحمتونه راله 10 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لنډ درود دی دا زر پیری ډیر په اسانه کیږي نو چې دا زر پیری وای نو 10 رحمتونه باندې د الله د طرف نه راوړي دا د رحمت میاشت رحمتونه راوړيږي د جهنم دروازې بندې دی او د جنت دروازې کولو دي ډیر د برکت میاشت را لاله ډیر د رحمت میاشت را لاله چې ظاهرانه نشي عبادت پکې وکړو چې ظاهرانه نشي بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب نبی علیہ السلام فرمائی چا چې یو روجدار له د روجماتي انتظام وکړو یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري د دغې روجهدار عمره اجر الله تعالی درکو ستی ټول ګناهونه معاف کړل او چې یو غلام دی د الله په لار کې آزاد چې یو کس تا په مال روجه مات نو صحابه غربونو صحابي راغی وی د الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کړو نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده دا په یو کجوره باندې دا په یو نونې ډوړې باندې میلاویږي خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه برخه وکړئ لږه برخه ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که نیم کیلو بل له ورکه نیم ځان ته پرېږده خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ هر ځای کې خپله برخه ورچوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائما چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې په یو روجهدار د روجماتي په ټیم کې اوبه وڅکولې د روجماتي انتظام یې ولوکو هغه راولګېد روجه یې ماته کړله دا څومره اسانه خبره ده یوه ډبه شربت چاله واله یوه ډبه واله وای ماښام د الله د رضا دپاره چې روجه ماته یې په دې ماته وه دا ما د ثواب په نیت اغوستې نور مې وس کېږي نه دا یوه ډبه مې د وسه وه جدا مې واغوستل خو مهرباني وکړه زما په دې روجه ماته وه که نه نو ومن سقا صائما نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په یو روجهدار باندې اوبه وڅکولې د روجه ماتي په ټیم کې سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه وی الله به په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکئ یو ګوټ داسته چې په روجهدار باندې ګوټ وڅکئ دې بدله کې به الله د نبی علیہ السلام د حوض نه یو ګوټ تاله درکړي د دې ګوټ په بدله کې به د حوض ګوټ میلاویږي او الله به ورله زما د حوض نه ګوټ ورکړي او داسې ګوټ به لا يظمأ حتى يدخل الجنه چې میدان محشر کې هغه ګوټ وڅکي نو چې د څو پورې جنت ته نه تللی بیا به پې تنده نه راځي په میدان محشر کې بیا پې تنده شته نه چې زما د حوض نه ورله یو ګوټ ورکړي د میدان محشر څومره سخته تنده څومره سخت حالت به څومره سخته تنده به په هغې کې به ورله الله زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي
چې څو پورې جنت ته نه دی تللی په ده به بیا تنده نه راځي. نو دا ګوټ د روژه ماتي په ټیم کې چاله د ګوټ ورکولو په بدله کې دی. هر یوه ورځ ووتله که نصیب کیږو نښې ورځې باقي پاتې دي، نښې ورځې دي. بس چې دا روژه ختم شي دا دغه به ختم شي، دا برکات او دا رحمتونه او دا اثرات په ختم شي. دا لږې ورځې دي. ځکه نن خبرومه چې یوم الجائزه را روانه ده د اختر په ورځ بدلی به تقسیمیږي. بیا به وایي مولي صاحب نو خبر د اول نه نو، مونږ خو ټوله میاشت په موبایل کې تېره کړه، مونږ خو ټوله میاشت په خوب کې تېره کړه، مولي صاحب نو خبر. ځکه نن خبرو چې اولې ورځې دي ونښلی د قرآن دومره تلاوت وکړئ چې دا ملک در باندې وګرځي. بس لولی قرآن په مخه د قرآن ختمونه کوئ، جماعت ته راځئ. تراوو ختم هم بېګا شروع شوی دی. بیگا مونږ یوه سپاره په دې بنیاد وي که مونږ وی چاته پته نه نو چې کم ځای خاتم شروع ناراسته مه کوئ، لنډې تراویړو تصور مه کوئ چې یو ختم وکئ بل ځای اوږدې وینئ هلته ورځئ. دا په شمار ورځې دي، په شمار 29-30 ورځې دي چې لنډې تراویح پکې اډونه کوئ، د بی اوږدې ګورئ. جومات کې ختم وشي نه میلاویږي حافظ قرآن په بیټک کې ودروه، خو یې لنډې راله خوند نه راکوي، ماله به الله بدله راکوي د اختر په ورځ. نو چې ټولې تراویح مې اوږدې کړي چې الله یې راله اجر راکړي. نو دا د لوټ مار میاشت ده. حدیث مبارک کې راځي چې د رمضان میاشت شي د الله ر طرف نه آواز وشي وایي سیالي کوونکي را مخامخ شئ، میدان ته شئ، د عبادت سیالي کوونکي را میدان ته شئ. دا د سیالۍ میاشت را میدان ته شئ، میدان ته شئ. دا د عبادت د سیالۍ میاشت ده. الله دې مونږ ټولو له د صحیح عبادت توفیق راکړي او الله دې زمونږ د ټولو دا روجې خپل دربار الهي کې قبول کړي. څومره کوشش ترنه کېدلی شي وږو له ډوډۍ ورکوئ او بربنډو له جامې ورکوئ، د قرآن تلاوت کوئ. دا درې صفته په رمضان کې ډېر خوند کوي که نه. دا په عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا درې صفاتو دا په رمضان کې ډېره مزه کوي که نه. بربنډو له کپړې ورکول، وږو له ډوډۍ ورکول او د قرآن کریم تلاوت کول. قرآن ځان سره ګرځوئ، یې ځان سره یې ګرځوئ په مخه چې موقع میلاویږي قرآن قرآن قرآن. وږې اینه ډوډۍ ورکوه، بربڼ اینې هو کپړې واله. زه اختر له 2 جوړې لم، یوه ستا شوه یو به زما شي. نو دا عثماني صفات دي. روجه کې په دې عمل کول ډېر خوند ورکوي، ډېر خوند. نو چې ورسره د خپلو روجو سره د غریبانانو هم لږ سوچ کو چې ماښام روجه ماتوئ نو لږ سوچ کوئ چې ما کره په دې درستخان دومره لوښي پراته دي. اوس زمونږ کلي کې پلانکی خو یتیم دی، د هغې په درستخان به یي د پلانکی ښځې خو خاون مړ دی، یاره هغې کره به نن ماښام چوله وي، هغې کره به ماښام کجوره وي، د هغې کره به د ټانګ شربت وي. نو زه چې دا خلک ځان نو چې ماښام کینئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ. دا یوازې مه خورئ، په دې یوازې غرې مه ږدئ، لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ. په دغه ټیم الله دعا قبلي. ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ، پابندي ولګوئ، پابندي. په دغه ټیم کې الله دعا قبلي. بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه.